د ریپورټ له مخې د پاکستان سترې محکمې د پی ټي ایم د 23 نیول شوو غړو د سمدستي خوشي کولو امر کړی. ویډیو را سره تر پای وګورئ چې په هر څه خبر شي. ګرانو مینوالو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. په ضمانت منظور پښتین د خلاصون په اړه سبا محکمه پریکړه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د ضمانت خوشي کولو په اړه به سبا محکمه پریکړه وکړي. د پښتون مدافع وکیل وایي چې نن په ډیری اسماعیل خان کې په محکمه کې په دې اړه بحث شوی دی، خو پریکړه نه ده شوې. منظور پښتین د پاکستاني حکومت د نیوکو له امله له تېرې اونۍ په پېښور کې پولیس ونیوه چې د محکمې په امر د ډیری اسماعیل خان زندان ته ولېږدول شو. د پښتون وکیل وایي د پښتون په اړه 2 نور شکایتونه هم ثبت شوي دي چې په هغه کې به هم د شنبې په ورځ د ضمانت د خوشي کېدو په عریضه کې ورکړل شي. د پاکستاني رسنیو د ریپورټ له مخې پاکستان سترې محکمې هم د پی ټي ایم د 23 نیول شوو غړو د سمدستي خوشي کولو امر کړی. د دغو کسانو مدافع وکیل عبدالرحیم وایي د اسلام آباد سترې محکمې مشر قاضي اطهر من الله د اسلام آباد له مرستیال کمیشنر څخه پوښتنه کړې وه چې دا سوله ییز لارښوونکو تاسو په کوم بنسټ نیولي دي او په کوم قانون مو پر دوی د ترهګرۍ تور پورې کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پارلمان غړی محسن داوړ تېره اونۍ پارلمان ته په وینا کې ویلي وه چې په پښتنو د غدارۍ تورونه یو توطیه ده او دا به ډېر ناوړې پایلې ولري. ډېره مننه چې ویډیو مو سره تر پایه وکتل. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، کوم چینل نوي سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.